یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې هلکه څوک ملا نه کوي قدر کې ملا پیدا شو نو تبا کوم وی چې نه کوم موږ ملا توب نه توبه ده پټه صلاح کړې ده چې د نواب مطلب څه دی راځئ پټ پکې یو ملا کوي پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی او لسته کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغی چې راغی نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو ملا پیدا شو وی څوک دی وی فلانه وی تاسو یې راولئ نو د نوابانو ته که خیال وکړي دا غټې متکې پرتې وي متکه پېژنئ غټ بالښت لوی کټ او غټ بالښت او توره رئیس دی او په بالښت کې داسې ایښې ده ملا یې والا راوست ها ملا صاحب کوم ځای کې د علم وکړو نواب ورته نوابانو خبرې مې اورېدلې چېرته د خانانو خو به مې اورېدلې که نه خان نواب ها علم دې وکړو اوجي عالم شوې اوجي څه خو پاتې نه دي نه جي او ټکی هم نه دی پاتې ټول کتابونه مې خلاص کړ ویل ګوره ملا صاحب څه به پاتې پکې ویل نه جي بلکل بس تورې ته لاس کړه نواب چې دې سټ ته والا برابر کړه ویل تا ویلي چې خدای یو دی خو چې داسې کوې تا ویلي چې خدای ویل نه جي ما خو نه دي ویلي چې خدای یو دی بس توره نواب کېښوه کلی خلقو ته وی ما چې درته وی چې ملا جوړ نه کوي که دا ملا وی نو د تورې په کتو سره د خدای د یووالي نه انکار وکړو که ونه ځای وی ما تاسو ته پېژندلي وی چې تاسو کې که ملا جوړم شي توره به نه شي کولی نو عزیزانو تورې مورې به ټولې درته پته ولګي او د ملک به ګورې چې جس کی لاٹھی اس کی بحث دا ټول به د خان د خولې نوکران تماشه به وکړي په دې څو ورځو کې نو دا زمونږ د ژوند حال دی پاتې شو دین عزیزانو چې مونږ ځان ور سره پوره مانوس کړی نه او دینم زده کړی نه نو تر هغې پورې خدای سره هم زمونږ ګډ جوړ نه جوړېږي نو چې هر کله دین دې زده نه کړو خدای سره دې ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دې دا حال دی نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو چې قرآن کی آیات راضی یمحو اللہ ما یشاء اللہ محوکی اغا شے چې کم زده رضا وشي لوح محفوظ چې څه لیکلي دي چې د خدای رضا وشي نو هغه محوکی د هغې په ځای نور څه ولیکي دا د هغه کار مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه یې نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه ده او مراقبه کی عزیزانو داغه نظر پر لوح محفوظ پریوته اوس دا 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې مراقبه دا هغه علم دی او هغه شان دی چې دی وخت کې مونږه پیژنوم نه په زبزوز دا خبره درته کوم زما دا یقین دی چې تاسو په پوهېږئ نه دا مې یقین دی پیژنده خو یې پرېږده دا مې یقین دی چې پوهېږئ پې نه چې مراقبه څه ته وایي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه
مراقبه کې دا هغه وحی عرفانی او وحی القاعده په لوح محفوظ نظر پریوتو نو دا د زامنو استاد چې کومو مولانا طاهر سے دا پاس په لوح محفوظ لیکلو شقی شقی معنی بدبخت نو دې ډېر خپش او خیال یې وکړ چې دا سړی خو زما د زامنو ډېر خدمت کوي او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکلی دی د دې نتیجه دا چې آخر الامر به دی جهنم ته ځي. نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته د خپلو بزرګانو اقوال رایاد شو چې د نیکانو په دعا باندې الله پاک تقدیر هم رد کوي. نو تقدیر کی بیا دو قسم دي. تاسو علم کلام وینا خو پریدا او کتیم پریدا خو بہرحال تقدیر کی دو قسم دي. یو تقدیر مبرم دے او یو تقدیر معلق دے. نو تقدیر معلق چې دے الغا الله پاک د نیکانو په دعا باندې رد کی. لکه حدیث کې راځي چې یو سړی نیک کار کوي چې د دا د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. نو یو داسې کار تی وشي چې بیا د دا د جهنم منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. بد کارونه کوي چې د دا د جهنم منځ کې یو لیش فاصله ای یو کار تی داسې وشي چې بیا د دا د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. کیس پتہ نه لګي. مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی. ایس پتہ نه لګي چې دا الله زیاته رضا چې دا هغه په څه شي کې ده. جمعات نه براوته 200 نفله بدی کړي تسبیح بدی اړولي خو چې جمعات نه راوځي لکه بدی داسې څه تیر شوي چې یاره نن خو مې ډېره خواري وکړه هغه هر څه دې لاړه دوره شو. بار چې لاړ شي یو سړی به ولاړي د ننبئي دکان سره چې وګیم او یو اتانې راوالی او د ننبئي نه ورته یو روټۍ والی ورته امنځونه به دې په مخ در ویشتې شوي او په دې یو روټۍ به ستا او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. نو مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دې دپاره دی چې یوه نیکۍ ته به نه اسره کې هرې نیکۍ ته به ورته غاړه وځي. هرې نیکۍ دا به نه وی چې دا لاره کې کاڼی پروت دی دا به لا څه نیکي مړه خو زه خپتې واړوه. نه زرګونه منځونه بستا یو طرف ته لارې نه کاڼی دیخوا کول چې ته څوک تیندکو نه خوري دا به لرې شي او دا به قبول شي په دې به جنت ته لاړ شي. ما په خبره پوهېږم. نه مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی. هیڅ پته نه. عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم. عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم. خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وي. معشوقي عاشقان خو ډېر زیات دي. اوس دا هیڅ پته نه لګي چې د معشوقي منظور نظر څوک دی. هیڅ پته نه. یو معشوقه ده او زرګونه عاشقان او د معشوقې په نظر کې څوک دی دا پته یا خدای ته پته ده یا د معشوقېړه ته پته ده چې دا غېړه چا سره. نو زما عزیزانو مجدد الفسانی رحمت الله علیه دعاګانې شروع کړې چې بار الہ دا سړی خو ډېر محنتي او خواري کښ سړی دی او په لوح محفوظ شقي لیکلی شوی دی. خدای ته پې کرم او مهرباني څه زمانه پس مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته پړه کې القا وشوه
چې مراقبه وکړه چې په لوح محفوظ یې وکته نو د شقي په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د نیکبخت بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی ڈاکٹر اقبال وہی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اس علماء لکھی چې تقدیر مبرم کی بیا دو قسمت یو تقدیر مبرم په لوح محفوظ او فی علم اللہ یو تقدیر مبرم دیتا ہوئی چې دا اللہ پا علم کی معلق وی او پا لوح محفوظ مبرم لکلے شلے نو دغه مبرم چې دا اللہ پا علم کی معلق وی دان دا اللہ والو پا دعا باندې رد کی عزیزانو دعا دیر خشه او اغا دعا دیر خشه دے چې تنه او تا پسی پشی شازو کم نہیں تو خبرم نہیں او تا پسی پشیشا یو خدا زمون د ملک دعاګانی دي کنه دا پیرانو میرانو لا چورشه صاحب دوانه به منو باسی موټه والا گرم کنه یا الله دا هسه اكو بکو دي چتنه خبرم نہیں او تا پسی پشیشا دعا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی راغه عمره تروانم دعا راتاو هغه دعا بدرته کوم ان شاء الله چې تلار شي خو ورته یا اخی لا تنسانا فی دعائک اے رور ګوټیا چې التما دعا نه یې التما د پارم دعا عمر فاروق دعا ډېر خشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده یو چې اذان ختم شي او دعا وکړي لاس اوچته او کنه اوچته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وي د جمعې په ورځ یو خطبه وي او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای ٹھیک شو یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سار د نور خطو نوالا د جمعې پورس تر نور پریوتو پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړي هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلای نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي آزان کے اوگر دعا تا محتاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوگر اللہم رب هذه الدعوت التام آزان نرست دا دعا وی خلق وابعثه سنگا دے وابعثه مقاما محمودا پیغمبر فرمایلی دی چې د اذان نه وروسته ما دپاره دا دعا کوئ چې خدایا ما هغه مقام محمود ته ولېږي معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبر هم ورته محتاج زما په خبره پوهېږئ که نو زه او تا د احتیاج نه بهر خو نه یو که مونږ خو 24 ګنټې خدای ته محتاج 24 تاسو خیال را که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحبه مانځه نه وروسته دوا شته او نشته او کوه او مه کوه او که نه یو ورځ دلته یو طالب ما ته وویل ویره تقریر خو دې ډېر ښه وکړو
خدا سنتو نرستو دی چې دوا وکړنو دغه لګه خانوا زال تستړی مم یو چې دا منځو شي دلته مانه مسلو تپوسو کوي بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي ما ورته ویل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې که ستا ورته حاجت نه مې کول خو ما مه تنګوه که ستا ضرورت خدای ته نه وي که نه مې کوه نو بس چار دیخی اوچت پاسې دولار سنتو نرستو دوا عزیزانو دا یاد لرئی مفتی کفایت اللہ رحمه الله تعالی و تبارک د هندوستان پزمکا دمرا لوی عالم تیر شوه دی که د ټولی دنیا علم په یو تله کې واچه او د مفتی کفایت الله علم په بله تله کې واچه نو دا به پې دروند شي د دومره لوی علم خاوند هغه لیکلي دي چې سنتو نرستو دوا که څوک فرض او واجب نه ګڼي لازم نه ګڼي نو بیا جایز ده زما په خبره پوهېږې مونځ چې وشو بس خبره خلاصه شوه کار دی ځان له دعا وکړه تخته که لازمه ملا نه ګڼي یو خدا چې ملا دعا ونه کړه تی د دې ځای نه نیسې کافره منځه نه رسته دی دوا ونه کړه نو بیا هلته ترک واجب دی بیا هغه ملا ته پکار دي چې نه یې کوي چې د قوم د لاسه پې فرض او واجب ګڼي او که ملا آزاد و زه آزاد یم ما که دلته ونه کړه تاسو ما د مرۍ نیوی شئ څه ټیپرم په ما خرڅ کړي دي خیال هم راغی ځئ خپل کار کوئ چې لازم یې نه ګڼي نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایز دي به جګړه ختمه شوه زما پرې خبره پوهېږئ نو عرض مې دا و عزیزانو چې خبره د جګړې نه سوا په افهام و تفهیم هم حل کېږي زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو د ائمهو تابع خلق یو تاسو خیال راغی بیګا یو سړی ما نه تپوس وکړو چې جي عربو ته تللی وم هغې خو ټول دلې لاس ږدي او مونځ کوي په دې سینه لاس ږدي ما له هغې مور مونځ دا مونځ مور نه یاد کړی دی نو مور خو یې دلته لاس ایښو ویلې رښتیا دی نو پوه خو شم چې دا خو بس خالی په لکۍ نیمګړی دی نور برابر دی مال ته بل ټایم بیا راشه بیا به دې پوه کړم نو کېدی شي وې سبا به د جمعې مونځ ته راځم نن راغلی بیا ادبي دی معافي غواړم دې خوا وګورئ دلې لاس نامه نه لاندې لاس دا توسع فی الدین دا توسع فی الدین دې ته وایي چې لاس دې که دلې کېښو مونځ شو که دې دلې کېښو مونځ شو که دې دلې کېښو مونځ شو که دې ځوړند ونیوه قرت ته ویلو مونځ شو زما په خبره پوهېږئ دې ته وایي توسع فی الدین په دین کې ضیقت او تنګي نشته فراخي ده پکې غوږونو ته ګوتې وړل وګورئ 3 روایت راغلي پیغمبر دې ځای ته لاس کول او نیت تړل دام شته دې منکبینو پورې اوږو پورې دام شته الی شحمتي الاذن د دې غوږونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دام شته نو که چا داسې وکړو نیت یې وتړل که چا داسې وکړو که چا داسې وکړو 3 واړو کې توسع ده نیت وتړلی شو هېڅ مضایقه نشته د ائمه اربعو په دې کې اصولي هېڅ اختلاف نشته چې که غوږونه دې راونه نیول د شیخانو غوندې نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو هلته ته امام رکعت هم وکړي دی غوږونه راکاږي بیختې وځه خو بس الله اکبر که خلاصې کوه د غوږونه رانیولي نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی او 4 رکعاته او 4 رکعاته او 4 رکعاته په دې قهر دا زمونږ سپینګیري اخته
یو بوډا مې چې ژوندی پرې نښوی د دوی د لاسه لاسه تنګ په دې کار اخته خو پوه نه دا لویه ګناه ستا ده چې تا علم نه دی علم وې ایس تکلیف به درته درته ایماني یم زه په دې خپل زړه کې ښه مطمئن یم الحمدلله ثم الحمدلله د خدای لاک لاک شکرونه په قرآن او حدیث په اصولو یې پوه کړی چې څه اصلي دین دی د هغې په اصولو پوه یم ما ته هېڅ تکلیف نشته او نه ستاسو دوا په کار ده راته مخامخ چا جرات کړی دی داسې ډېر کوسډب مسډب په شیشه لګیا وي بجګر ملا دا خبره داسې کړې او دا داسې کړې هغه ورځ یو سړی راغی وی تا په تقریر کې دا پلانۍ خبره داسې کړې ده زمونږ ملا خو وایي چې داسې نشته ما تې لږ ماله راوله نو په سبا راغی وی جیا خو وایي چې زه نه ورځم ما چې نه راځي خو دروغ وایي غلط وایي ظالم تې لږ راوله چې ما پوه کړي که زه تقریر کې غلطه خبره وکړم زما دا ایمان دی چې برملا به معافي وغواړم او به وایم چې دا خبره ما غلطه کړې ده توبه به وباسم چې خدای دې ما ته معافي وکړي توبه به وباسم عزیزانو ما هېڅ کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی ځان ته غټ کتل بس زه څه شی یم زه څه یم ما په خدای قسم دی چې دا د کوڅو په منځ سپی ما نه ښه دی په منځ سپی چې چینجي پکې شوي ما نه ښه دی ځکه هغه سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به حساب کېږي ما نه سپی یم ښه دی زه څه شی یم یا ما کې به غرور څه غرور خو د هغه ذات سره ښایي چې څوک یې څه کولی نه شي څوک ورته څه ویلی نه شي کائنات ټول د هغه ملک دی هر قسم تصرف چې پکې کوي د هغه خوښه ده غرور خو د هغه د شان سره ښایي بنده به څه او د هغه غرور به څه ما په پاکستان کې غرورونه لیدلي تکبر مې د پاکستان د بادشاه ما د جناح صاحب تقریرونه اورېدلي په دې صدر کې را روانو زه هغه وخت کې نوی نوی ملا شوی وم یو غریب سړی د ګلونو ګنټه یې ور اچولی چې یو پړق یې په دې مخ ووهل ما غرور د صدر ایوب لیدلی ما غرور د یحیی خان لیدلی ما غرور د بوټو خان لیدلی دا زه یو لکله چې خدای لږه د وړو پیشو جوړه کړې ده دکې لږ غرور که خیال وکړي نشته هر چا ته قبله و کعبه او خدای چینګه نیولي هر وخت بیت الله شریف ته منډه کې ورپورې ځان ومږي چې خدای په قبر کې کرا کې لړمان کې او که هر څه کې خو چې د پاکستان نه مې ونه خوځې نو په دغه یې لږ خپره ټینګه شوې ده نو عزیزانو غرور مونږ څه شی یو مونږ کې به غرور څه مونږ څه تاسو دې ځان ته وګورئ چې ځان کې لوی تسمار خان درته ځان کې وایي چې زکام دی وایي ته راشه که نه زه خو دوایي دکان کې ناست یم چا داسې یا به راشي داسې پوزه مې نیولې پیشي څه بلا در باندې شو زکام دی خدای په یو ځي سترګې په بله ځي سپېږمې بل خوا ارتې ارتې کېږي تاسو څه شی یې څه نو مونږ به څه او زمونږ غرور به څه نو در بهارا که شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ که ځان ګلونه کول غواړئ نو خاورې شئ نو رنگ رنگ ګلونه به ونیسئ مثلا تاسو د شاتو د مچۍ ګبین کلیدلی اوس د شاتو مچکۍ دومره غوندې شی د دې مچۍ په دې دماغو کې دا ماده چا اچولې ده چې ته لاړه شه یا په ونو کې یا په غرونو کې یو داسې جال جوړ کا او بیا غ جال په
غاړه او ګیر چاپیر څوکیداران ودروا. عزیزانو دا به تاسو ته پته نه وي، دا د شاتو مچکو کې هم یو مستقل عالم دی او مستقله دنیا ده. یو د دې بادشاہي د دې عام شاتو مچونه لغوندې لوی وي. د هغه بادشاہ آرډر دا وي چې د دې ګبین نه ګیر چاپیر څوکیداران ولاړ. د هغه څوکیدارانو کار دا وي چې کومه مچۍ چې بار لاړه شي او د ګلونو رس راوړي نو اول هغه مچۍ چک کړي. ګرانو محترم اوریدونکو، دا بیان د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب تاسو واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 چې اسې نه چې دې مچۍ چرته بجای د ګلونو د رس راوړو چرته په ګنګۍ نه یې ناسته او بدبویي نه یې راوړي. نو هغه څوکیداران چې دي دا مچۍ اول چک کړي نو هغې نه وروسته یې بیا ګبین ته پرېږدي چې اوس دننه لاړه شي. قرآن کریم کی سورت نحل مستقل سورت کے د شاتو د مجھکو بیان دے او د دې د زندګۍ د نظام بیان. دا میگی دی چې تاسو یې ګورئ، میگی دې کې مستقله بادشاہی ده او مستقل نظام دی پکې. بادشاہ دے، پولیس دے، فوج دے، سزا و جزائے دا مستقل نظام دے. قرآن کریم کے د میگو مستقل بیان دے. کم سورت ورته ہوئی؟ سورت نمل. نمل عربی کی میگی توائی. په دې سورت نمل کې مستقل بیان دی د میګو. او بیان یې داسې دی چې یو ورځ د سلیمان علیه السلام تخت په هوا روان، نو میګو بادشاہ آرډر وکړو چې فوراً ټول میګي سړو ته ننوځي. دا خبره هوا یوړه او د سلیمان علیه السلام په دې غوږ کې وکړه چې د میګو بادشاہ آرډر وکړو میګو ته چې تاسو سړو ته ننوځئ، دا تخت تېرېږي چې پایمال نشئ. سلیمان علیه السلام حکم وکړو چې دا تخت کېدی او د میګو بادشاہ راوغوښتو چې زه ظالم یم چې خلق پیمالوم چې تا آرډر وکړو چې اوس د بادشاهانو دماغ ته وګوره. الله اکبر. د میګو بادشاہ دی او د هغه دماغ ته وګوره او د پاکستان د بادشاهانو دماغ ته وګوره. عزیزانو نن ټول ملک د خدای په قهر عظیم دی وجه نه گرفتار دی چې قرآن کریم نه مونږ سبق د ژوند نه دی اخیستی. که د پاکستان بادشاهانو په دې 40 کاله کې سورت نمل او سورت نحل مطالعه کړی وی نو نن به ستا د پاکستان نم داسې شی جوړ وی لکه چین دے، ہندوستان دے، روس دے، امریکہ دا. نن بتام اسمان سره خبرې کول. نن ستا د بار ملکونه
د دنیا د آیټمو ایجادات چې کوي دا ټول سبق هغې د قرآن نه اخیستی او ټول سبق یې د هغه فطري وحی نه اخیستی دی چې کومه القا دوی ته په دماغ کې قدرت کړی خدا بدبخت قوم په 40 کاله کې قرآن کریم ته نږدې نه دي راغلي سبقونه یې ویلي دي بی ایم اے ایف اے ڈبل ایم اے ایل ایل بی دا ټک پت دا یې کړي دي او په نوکرو باندې لګېدلي سی ایس پی یا پی ایچ ډي کړې ده په نوکرو لګېدلي دي به د ورځې په دفترو کې بسکټې خوري او مازیګر ماښام ښځې روانې کړي هغه لوبی را لوبی نور د دوی دماغ دغې ته اوزګار نه دی چې دوی څه فطري ایجادات وکړي یا د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړ کړي دغې ته زمونږ ملک اوزګار نه مونږه د خدای په قهر اخته یو څه زمونږ کمزوری دي مونږ هم دوی سره خر د مالګې په غر کې پرېوتی و نو مالګې وسوځولو جاوید دا مالګه پلیته شوه دا خر پکې پرېوتی دی یو بزرګ ولاړو هغه وی آنکې در کان نمک رفته نمک شو کم خر چې د مالګې په غر کې وغورځېدو خر هم مالګه شوه نو مونږ هم د دې پلیتو په ډنډ کې ورغورځېدلي یو مونږ هم قرآن نه چې دی یو زیارت جوړ کړی دی او چرته مالدار سرمایهدار مړ شي یا بیمار شي پیوې وایو چف را چفي کو پې باندې او خپل مفاد مد نظر کړي دي دا سبق مونږ دې قوم ته چرته ونه ښوده چې او بدبخت قومه نن د دنیا ملکونه انګریز ولې جاز جوړوي او تی ولې نشي جوړولی انګریز ولې بحري بیړه جوړوي او تی ولې نشي جوړولی ستا د تمامو کارخانو مشینری چې ده هغه د بار ملک نه راځي دغه اوسپنې او دغه ایټمي ذرات خو هغه ملکونو کې دي او ستا ملکونو کې هم دي تی ولې نشي جوړولی او هغوی یې ولې جوړولی شي ولې تا څه تندر والی او تا سره دا فکر نشته عزیزانو تاسو نه دي لیدلي یا لیدلي یا نه لیدلي یا که لیدلي دي ورته خیال نه دی کړی دا د ورسک ډیم چې جوړېدو د انګریزانو جوړولو کومه طریقه یې چې دې ډیم دپاره اختیار کړې وه ستا د انجینیران او اکسیانان دا به د سربو میخو غوندې خټ پرسېدلې خېټه پرته وو او انګریزانو به ستا په دې دریاب کې دننه بورینګونه کول او په بورینګ کې به په خپله کوزېده او پکې به یې سیمټ او شګې اچول ستا د ملک اکسیانان او انجینیران پرېږده چې ټیکهدارو سره لب جب وکړي او کمیشن او سوداګانې ورسره وکړي او د ټیکو فیصلې ورسره وکړي چې دا د 500 لکو ټیکه در کوم او 10 لکه به زما یي او 10 لکه به ته پې څه خاورې ایرې ولګې او څه به بچ کړې او څه به څه شي او څه به څه شي ستا د ملک انجینیران دا کار کوي د پردي ملک انجینیران راغلي او ستا دا ورسک ډیم چې جوړولی زه ورغلی وم ما یې تماشې کړې دا د توربېلې ډیم چې درته چا اچولی دی ستا د پاکستان هغه قرنې که چې د قبر نه راوځي او کفن یې په سر نیولی د توربېلې غوندې ډیم به جوړ نه کړي دا درته انګریزانو جوړ کړی دا سیای چین چې نن ته وایې چې دا د چین سړک مونږ جوړ کړی د چین سړک دا سړک درته چینیانو جوړ کړی دی ورشه تماشه یې وکړه چې په کوم رنګ یې جوړ کړی او څنګه یې بوتلی ته سړک یې جوړی ستا سړک یې خو نن جوړي سبا پکې دا دا سوري شوي دا دا غارونه پکې شوي اوس بیا لوبه جوړه دی صاحبه کونسلران به پاس کی ضیاءالحق او جنیجو په غبرګو سترګو ړانده شي دې ملک ته
د الیکشن ډیر ضرورت چې د ملک د خدای په قهر اخته د دې ضرورت چواړیانو جمعدار کا جوړ شو نو څه او کا جوړ نشو نو څه کوم الیکشن باندې چې د ملک دارو مدار دی هغه ته نږدې ناراضي بیا داري صوبې وزیر اعلان چې دی د توتاګر کی غونډه ودرولې په ټي وي باندې او یہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوگا ہم نے پولیس فورس استعمال کریں گے ہم ملیشیا اور بارڈر استعمال کریں گے زنانہ الیکشن پولنگ اسٹیشن پہ یہ ہوگا وہ ہوگا دې ملک ته ډېر ضرورت خو ډېر خدیزه خلک خدای پاک دې نور په قهر عظیم گرفتار دا پاکستانیان خدای پیژندلی که خاوره زمولی ده او مرم نو راشي په قبر می متیازي په دې پاکستان چرته چې دا بې ضمیر او بې غیرته قوم تاسو ګورئ دې خلقو سال جوړ کړی هر یو ځان له یو د مور میړه پیدا کړی دی او ځان سره یې ګرځي هر یو چې ګوري یو منداڼو یې رانیولی دغه ته نه ګوري چې هلکه دا خر دی ټټو دی سړی دی غوی دی چېرته د سړي زوی دی بني آدم دی خو بس منداڼو یې مخکې کړی دی او صاحب یو غویمت بېګا راته چا ووې دلته یو کلي کې وې 9 کسه ولاړ او 9 واړو سره صاحبه دا د خوشاټرې زامن ملګري نو ډېر ښه یې خدای پیژندلی یې انشاءالله ښه ورځ ورته ګورئ ډېر ښه کار دی مبارک هم شه خدای پیژندلی که دې ملک قوم کې غیرت وی او دوی کې ایمان وی چې د بلدیاتی الیکشن اعلان وشو به یک آواز به ټول قوم ویلی وی چې تو لعنت ستا په دې مخ او په دې الیکشن مونږ الیکشن نه کوو بایکاټ وی د ټول ملک خو هغې ته پته ده او خو د موسی علیه السلام ته شیطان یو ورځ یې وویل چې جی ما هیڅ غلطي نه کړي او دا خلق زما نامه بدناموي چې دا د شیطان حرکت دی ما هیڅ نه کړي نو موسی علیه السلام ورته وویل چې یو ورځ ته راشه او ټوله ورځ به دلته ما سره ناست دی بار به نه وځې ګورو چې دې ښار کې څوک جګړه کوي که نه کوي ټوله ورځ موسی علیه السلام سره شیطان تیره کړه مازدیګر شو هېڅ کیس رانغی چې پلاني ځای کې دماکه وشوه بله ورځ بیا دماکه وشوه اندر شهر کې وشوه هلته یو سړی ونیو یعنې ونیو چې وینیوه چا په کونه ومنډلو هم څه کړو تاسو خدای هلاک که چې هلاک شي خو چې ومنیو چوکیادګار کې اعلان وکړي او راویې باسئ او د دې قوم په مخ کې ته سر قلم کوي چې ومنې څه پولیس به د هغې انټاروګیشن کوي ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشنونه پولیس د لاسه خو د دې ملک بیړه تباه ده پولیس به انټاروګیشن کوي ونیو خو راویې باسئ که نو پردي بچي کباب کړه پردي ماشومان یې مړه کړه او سړی ونیو اب انټاروګیشن کوي پوښتنې به ترې څوک کوي ډډ کا ګوا ډډو تاسو خیال راغی د قوم بچي حلالیږي او کباب کېږي لګیا دي اوس عزیزانو زمونږ ملک شیخ سعدی مونږه
سپیجنو یا مولانا روم سپیجنو کنه چې مونږ اوس دې ورځو کې که خیال وکړي اول د منبرای په غم اوس چې د میرای په غم یو چې میر به څوک جوړېږي د ښار کې تاسو ګورئ د کلو ملو کې چیرمین به څوک جوړېږي هلکه په توره بلا دې ټولو والی شي خو څوک به میر شي یا څوک به چې چورمین شي سب بلا خو به پې وشي څه غم وړي کم بختو بدبختو چې شپه او ورځ بل غم نشته خو بس اړت خوړت جوړ دی هلته پې صاحبه حکومت اعلان وکړو چې میر چې دی هغه به مسلم لیگ جوړېږي دا ملک د مسلم لیگو د پلار ټیکه ده جنیجوی په مدینه منوره کې اعلان وکړو چې 80% ممبران چې دي هغه مسلم لیگ کامیاب شي مدینه کې ته په غبرګو سترګو ړوند شې اوس په مدینه کې تا سره د مسلم لیگ وغم هلته خو د پیغمبر روضې ته ودرېږه درود ووایه سلام ووایه دعا وکړه د پاکستان ته چې خدای زه وزیر اعظم ما پروردګاره ته پکې د دې قهر او غضب نه مونږ خلاص کې د بمبارو نه خلاص کې خدای دا پردي بچی چې کباب کیږي د ملک له د خیر اسباب جوړ کې پټه پړون شي هلته دا دعا وکړه نو ته 80% مسلم لیگ کامیاب شي دا ستا ملک زه خو تاسو ته ایماني وایم چې دغې جمعې لمونځ ورکولو نه مې مړه تور شوی کار کله مې پرېښو یا زه وروره لرې کېږئ دا څه ملک دی یا دا څه قوم دی ورځ بیرته در باندې د دشمن جاز راشي پرون چې تا د لنډي کوتل نه 18 امبولنسو کې د بم کباب شوي خلق راوړل 18 امبولنسو او بیا حلم نه وی پرون د 400 د اډې نه دی څومره خلک په بمونو تیکه شوي خلق راوړل ورځ بیرته نو پرون راته یو اخبار والا ټلیفون کړی وی چې څه بیان ورکول غواړې مال یو 2 شعر دي که پکې دا وراولې نور څه بیان خو ماله نه راځي ویل ووایه مالا شعرونه دا دی چې کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں چرته څوک لګیا دي تخت جوړی حکومت جوړی اقتدار جوړی کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں چرته د مور یو بچی دی په بم کې الوتی دی په تخته پروت دی لمبی یې قبر د پاره تیاری ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن چرته ښځې ناستې دي ناوې جوړی بار سړي په جنج راغلی دي کلاشنکوف یې ورسره دي او ډر ډزې کوي او چرته د مړو کفنې ګنډلې کېږي
دا شعرونه دي که دا اخبار کې لیکلی شي دا زمونږ ملک نو زما عزیزانو عرض دا چې ملک نن د الله تعالی په عظیم قهر او غضب کې گرفتار عظیم دین مخکې ګورئ چې نور به څه کېږي نن خبر پوئی پوئی موئی نہیں دروس صدر چې امریکې ته تللی شپږ زره صحافیان امریکې ته رسېدلي صحافي پیژنئ پیژنئ ماما څه ته وایي و یو طیفه د عربو سره چې کوم دي یو منټ پوه نه شوې ماما پوه نه شوې ما خو درته وایي زما خو بیړه غرقه ده ته پوه شوې که نه هغه د خدای ساده راته خوله کې ناست یې که نه چې په خبره نه پوهېږئ شپږ زره صحافیان امریکې ته رسېدلي دي شپږ زره او په امریکا کې په تمام ملک یو عجیب و غریب چراغان دی چې د روس صدر گورباچوف امریکې ته راغلی ستا د ملک وزیر او صدر چې بل ملک ته لاړ شي نو د هغه ملک سربراه ورته وایي اډې ته نه راځي یا ورته کم کوسډب وزیر راولیږي یا ورته څوک سیکرټري راولیږي چې ورشه جاز نه راکوس کا او رای والا چرته هوټل کې کېناوه دا ستا د ملک عزت دی عرب ملکونو ته تللی دی پته ولګوئ چې شاه فهد د سعودي عرب سربراه چې دی شاه فهد راغلی دی ایرپورټ ته د دوی ریسیو کولو لپاره خو هغوی ته پته ده که نه چې دا خیر غوښتوله راغلي دي نو چې تا له ملنګ راشي او درته وایي چې پیسه راوړئ خدای مه بخښه نو ته به ورپاسې تاسو به ورپاسې ورپاسې خو به هغه چاله چې ته پوهې چې داسې سړی راغی چې ته دا پوهې چې دا خیرمال دی سپېلني لوګی کولو والا راغی نو ته به څه ورپاسې دا د دې سربراهانو د لاسه ستا د ملک عزت دی په بار ملکونو کې بیا په دې پوهې چې ستا د افغانستان مذاکراتو کې هیڅ پیشرفتو نه شو د روس او د امریکې منځ کې د افغانستان مسله همدغسې مرداره پاتې شوه هیڅ پیشرفت پکې نه کېږي وجه څه ده وجه دا ده چې امریکا ستا د ملک خپل سټیټ جوړول غواړي او امریکا تا خپل غلام جوړول غواړي نو پیشرفت د افغانستان مسله کې نه کېدو یو لویه وجه دا ده دلته تم خوشحاله چې خدای د کابل جوړ او مکې ولې که په کابلیانو راوریږي نو په تاسو هم راوساسي که نه ستاسو هم ورسره نیستی غوسې شوې دا تاسو د خدای دپاره د کابل والاو خدمت کوئ او دا د اورېدو خبرې نه دي راشي چې درته یې وښیم نو عرض میں داو عزیزانو چې ملک د دې بحران کې نښتی دی لګیا دی چې دې نه مخکې به څه کېږي که د دشمن جاز راشي او ستا په فوجي کیمپ بم راوغورځوي
ته په ایمان ووایه چې دا اعلان جنگ دی که نه دی؟ زه اوس د ملایم دی جومات کې ناست یم او یو سړی کوتک په لاس راغی په جومات کې په ما راکېښوې، نو دې نه سوا بل څه شته چې زما او د هغه جنګ به پې کېږي؟ بل څه شته؟ نو په یو ورځ ستا د لنډې کوتل فوجي کیمپونه وویشتل او په بله ورځ یې درته د باجوړ وویشتل او پرون یې درته په چارسده کې وویشتل او ته لګیا د بار ملکونو دورې کې او د کرکټو تماشې کې. یو بله نری غوندې خبره م پکې ده او دا تپوس به کوم چې بله ورځ یې دوبۍ ته د جلیل کبابي کباب چا غوښتي؟ دا چا غوښتي؟ دوبۍ ته د پېښور د نوتیا او د جلیل کبابي کباب چې څوک غواړي وایي په ایمان درته وایي چې د ده نه لوی بېغمه به د خپل ملک نه بل څوک وي؟ دوبۍ ته نو عرض مې دا و عزیزانو چې زمونږ ژوند خو انتهایی خطره کې دی او مونږ ته د 1 منټ هم پته نه لګي چې هر چېرته ناست دی نو ته په امن کې نه یې، که په کور کې په امن کې نه یې، که په دکان کې په امن کې نه یې، که په لاره روان یې په امن کې روان به یې او غړز به شي تیکه تیکه به پروت. د ملک د بې امنۍ دا حال او حکومت سره غم د دې دی چې الله دا د چوهړیانو مشر جمعدار به مونږه مسلم لیگ جوړو. په دې ملک کې دا نور خلق د خدای بندگان نه دي یا د نورو په دې ملک کې څه حق نشته؟ دا د مسلم لیگ کو جایگیر دی. د ایمان تقاضا دا ده او ایمان دا ده چې د هرې صوبې سربراه اعلان وکړي چې ټول ممبران آزاد دي چې څوک یې خوښه یې هغه د میر جوړ کړي. په کار خو داسې دي ټول آزاد نه، ټول راوواړي او لاس ورته بربند کړي چې دا ګورئ کړت کوئ نه جی مونږ څه ویل په مونږ دا ممبران دا د مور پورني کې ما پېژندې دا ممبرانو ایمان به زه تاسو ته وښنده تاسو چې ورته زمبی زمبی کېدی او دا کامیاب کړي دي دا به درته زه وښیم.